بیا به کې دغه هم ناسي ده چې وي د وهابیانو د رسول الله مزي او کېدای شي به کې په اولني صف کې بیا ناسي دلته راشي د پاکستان نه او انډیا نه او بنګلادیش نه او افغانستان نه او د دې ملکونو نه راشي که نو بیا دلته په جوماتونو کې ځان له امامتیانې ونیسي یا چې څه حلقه قرآن پړاوئ نو بیا به رفالعدین هم کوي او امین هم وایي لکه دا خو په ملک کې وایي چې دا کار نشته او دا منسوخ دی او دا داسې دی او دا داسې دی وایي څه کوي نو دلته اوس تنخوا ده پکې چې پیسې پکې رالي دی بیا رفالعدین ثابت هم دي او امین هم شته او هر څه شته که پیسې دې ته ډېرې کړي نو چې د دې سعودي عرب نه دې جاز کې کینی پاکستان ته لاړ شي بیا مناظره شروع کړي رفالعدین نشته عجیبه خبره دلته شته او هلته نشته ځکه دا دلته د بعض زه پېژنم د امبولیان او قاریان یو بلې پوه کړي وایي چې که چېرته ادارې ته لاړې او الهدي سیرې ته را مخکې کړو تپوسونه یې دنه کول نو جوابونه به دغه ورکوي کوم چې د هغوی خوښوي داسې نه ته په نورو ګډوډو سره شي نو بس پکې سادهګان نه شي چا وله مشوره نه یې ورکړي که نه یو هغه ښه سپینې خبرې وکړي یو چوټي وکړي ما د ډېرو نه امتحانونه اخیستي یو وخت کې زه په یوه داسې اداره کې وم ناشنا خلک ما لیدلي بعض هغه چې بیانونه یې کړي دې مسله کې چې الله په هر ځای کې دی او دا دی او دا دی او چې بیا به ته ما تپوس وکړه الله کوم ځای کې وایي په عرش ته پاسه دی عجیبه ده یاره اوس په عرش ته پاسه شو ستا عقیده دا ده ښه بس پکې ګډوډ شي مولیان مدرسو لپاره ایو ته ما ووایي داسې سوک بوټ راغلی و د ځان نه سم شیخ الکل جوړ کړی ما مړي اوري که نه اوري وی مړي نه اوري ما داسې وی مړي نه اوري وی نه اوري اوري مړي اوري ما چا ویلي دلیل پسې دی یاره وی نور نه یم خبر خو بجلیګر مولوي صاحب یو تقریر کو په هغې کې ویلي وو دا اوس مولا دی دومره سندونه راوړي او فنډ یې راوړی بجلیګر مولوي صاحب وایي تقریر کې ویلي وو چې مړي اوري نو ځکه ما دا جواب درکړو چې مړي اوري سړی حیران شي چې ګوره د پیسو دپاره یو سړی نظریه که ستا باطله ده خو ته خو ته حق وایې نو څنګه یې بدلې موږ الحمدلله پرې خپل منهج او په سلفیت باندې که څوک کوم ټوکړي ټوکړي کې خو دا نه بدلو الحمدلله او دا که د دنیا هر ګوټ ته موږ لاړ شو که په پاکستان کې وو که په امریکا کې وو که په انډیا کې وو که په سعودي کې وو به زموږ لار ده که د قرآن او حدیث لار ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته دوی ته په دې مانځه کې اډوکي میلاوېدی که نه صرف اډوکي نو بیا به دوی راتلل او چونکې دنیوي څه پکې نه میلاویږي نو ځکه دې منزله نه راځي وعنه رضي الله عنه دم د ابو هريره رضي الله عنه روایت أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى یوړون سړی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی فقال يا رسول الله نو دی وویل د الله رسوله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد يا رسول الله زړون یمه او څوک نشتی چې ما جومات ته راولي خیال هم دی که نه د سړي کې دوه خبرې دي څه دي ړوند دی او څوک نشتی چې راولي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړي چې یا رسول الله که اجازت او شریعت ماله د رخصت راکوي نو زه به په کور کې لمونځ کوم دا ړوند سړی څوک و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه فرخص له پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو وضرب الله مثلا قرية
كانت آمنة فلما ولى دعا مطمئنة سړی چې کله واپس روان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رواه مسلم. الحديث امام مسلم راوړی. سبحان الله. دا غړون سره رخصت نو سر بړونم نه لګنه کور کې څوک نشته چې راوړي بیا به مو راځي چې شو هغه ځوانان او هغه روغ رمټ او د مزدورو دپاره چې منډې وایي داسې د مزدورو دپاره داسې منډې وي ته وایي چې د اوسپنې خپې لګولي د اوسپنې لاسونه یې دي او د اوسپنو بدن یې دی او دا ښته یې سهار نه ماښامه پورې جمعې د مانځه مسله راشي بیا دی نشي راتلی واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ړوند لم رخصت ورنه کو دلته یو اشکال زړه ته راځي که تاسو ته یاد وي موږ د یو صحابي واقعه بیان کړې وه موږ سره ډېرو حدیثونو کې تېر شوي عتبان بن مالک رضی الله عنه هغه هم راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دی وی یا رسول الله زه څوک نشته چې ما راولي او سیلابونه ډېر دي کله سیلاب راوځي نو بیا خو زه نشم راتلی سیلاب زما او د جومات په منځ کې شي او کله داسې چې درندګان وحشي ځناوري د هغې نه یېرېږم نو آیا زه په کور کې مونځ کولی شم او که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کولی شي مونځ کور کې کولی شي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی کور ته ولاړ او د هغه دپاره په یو ځای کې مونځ وکړو بس وي دلته مونځ کوه زړه کې څه سوال راځي هغه به ځان نه اورېږي یو جواب یې دا دی ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي نه ته به راځې حالانکې دغه عذر د هغه مو او هغه ته وایي صحیح ده ته مه راځه نو یو جواب علماو دا کړی دی او په دې باندې زما زړه مطمئن دی دا واضح جواب دی چې عبدالله ده به اذان اورېدو